Hello, my dear students. Do you want to learn English grammar? If yes, this video is for you. In this video, you will learn the simple future tense in an easy way. So let's get started. سلامونه ګرانو زده کوونکو. که تاسو غواړئ چې د انګلیش ګرامر زده کړئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. په دې ویډیو کې به انشاءالله نن موږ سمپل فیوچر ټینس وایو. ډېرې په اسانۍ او په اسانه انداز سره. انشاءالله د دې ویډیو سره به ستاسو انګلیش هم ډېر مضبوط شي او تاسو به هم د انګلیش کم 12 ټینسز چې دي د هغې نه چې کوم مهم یو ټینس دی سمپل فیوچر ټینس هغه به هم زده کوئ. نو انشاءالله چې په دې ویډیو کې به تاسو سمپل فیوچر ټینس ډېر په اسانۍ او په اسانه انداز سره زده کوئ. نو راځئ چې ویډیو سٹارټ کړو. سمپل فیوچر ټینس اول مونږ وایو د ډیفینیشن اف سمپل future tense یعنی چې دا simple future tense دیت شي د دې definition به وایو تعریف. simple future tense we use for the future action or upcoming actions. simple future tense چې د راتلونکي کارونو لپاره کاریږي چې کوم په راتلونکي وخت یا په راتلونکي زمانه کې تر سره کیږي. مونږ د هغه کارونو لپاره future tense کاروو. لکه زه وایم I will study tomorrow. زه به سبا study وکم مطالعه به وکم. نو ګوره سبا دا را روانه زمانه د راتلونکي زمانه ده. نو منګه چې د فیوچر ټینس د راتلونکي دپاره کاروو. اوس په دویم قدم کې منګه وایو structures of simple future tense. د simple future tense کومې structure چې موږ سره دي جوړښتونه هغه به وایو. منګه په عموم کې چې دی څلور قسمه سټرکچر لرو د یو ټینس لپاره. اول چې دی پازیټیو سټرکچر دی یعنی مثبت، نیگیټیو سټرکچر منفي، او بل کوېشنز یا انټراګیټیو سټرکچر سوالیه، بل نیگیټیو انټراګیټیو منفي سوالیه. نو اول به موږ چې دی بیا په عموم کې سمپل فیوچر ټینس چې کوم دی دا دوه جوړښتونه چې دی یا دوه سټرکچرز ډیر مهم لري. یوی ویل دی او بلی گوینگ ټو دی. نو په ویل او په گوینگ ټو به موږ خبرې کوو او بل په شل به هم خبرې کوو. شل او ویل دا دواړه یو شی دی کوم فرق نه لري. بیا گوینگ ټو چې دی د ویل او شل سره یو څه لږ ډیفرنس لري نو موږ به هغه هم وایو. اولنی سټرکچر موږ په ویل باندې وایو. فارمولا سبجیکټ پلس ویل پلس بیس ورب پلس object plus complement. اوس به موږ اول خبرې کوو په ویل باندې. نو ویل چې دی دا هم په فیوچر ټینس کې کاریږي او د دې مطلب دی به. لکه زه وایم زه به بازار ته لاړ شم. زه به دا به چې موږ وایو هنداره د ویل مطلب دی ویل زه به یعنی زه به دا کار وکم. دا ویل شل او دا going to دا چې دی کنه دا ماډل وربس دي. صحیح ده. او کله دې په اړه باندې تاسو یو مکمل ځان ته ویډیو غواړئ نو په دې باندې چې دی ما مکمل یو کورس جوړ کړی هغه درته دلته شو کوم تاسو کولی شئ هغه هم ګورئ. نو په اول سر کې به مونږ سبجیکټ راوړو د سنټنس په اول سر کې. بیا به د سبجیکټ نه بعد چې دی مونږ ویل لګوو. د ویل نه بعد به مونږ بیس ورب یعنی د فعل یا د ورب اول حالت چې کوم دی مونږ سره هغه به لګوو. دا غینه بعد با ابجیکټ بیا کمپلیمنٹ لګو. نو اولنۍ جمله داسې ده I will study tonight. زه به نن شپه مطالعه کوم. لکه ګوره دا را روانه ده دا زمانه ته به نن شپه مطالعه کوي یعنی وخت را رسیدلی نه دی خو را روان دی. نو دا چی شو؟ فیوچر ټینس شو. خو دا ویل اوس په څه وخت کې استعمالیږي؟ دا په هغه وخت کې استعمالیږي چې ته کرنټلی یعنی په همدغه وخت کې د یو چی اراده وکړي چې زه به داسې کوم. د مخکې نه دی کومه اراده یا تصمیم نه و خو په همدغه وخت کې تا بس دغه وکړه چې زه به داسې یو کار کوم یا یو چا سره د واده وکړه چې داسې کار به کوم. نو ویل او شل د همدې دپاره کاریږي. نو ویل چې کوم دی دا سبجیکټ پروناونس چې کوم موږ لرو ودانې د دې ټولو دپاره کاریږي. دوی سره موږ په فیوچر ټینس کې لګوو. او شل چې دی بیا هغه خالی د آی او وی سره کاریږي. شل چې بیا کوم دی هغه په بریټش انګلیش کې کاریږي او ویل چې دی ډیر په امریکن انګلیش کې کاریږي. همدای فرق دی او دواړه چې دی په فیوچر ټینس کې کاریږي او د دواړو مطلب دی با یعنی زه به داسې کوم زه به هغسې کوم
منګه د راتلونکي لپاره کاروو. نو اوس به چې دی مونږه 10 examples وایو د ویل او شل سره. I will study tonight. زه به نن شپه مطالعه کوم. tonight مطلب نن شپه. دا به tonight نه وایي ښه. دا ټي او چې دی په دې اول سر کې کنه دا به ټو نه وایي، دا به ټ وایي. ټ tonight. I will study tonight. زه به نن شپه مطالعه کوم. یا که دا ویل ته لرې کوي بیا ویلی شي I shall study tonight. زه به نن شپه study یا مطالعه کوم. نو کوم فرق نه لري که ویل ولګوئ او که شل ولګوئ. She will call you later. هغه به تا ته وروسته رنګ وکړي. She will call you later. هغه به تا ته وروسته رنګ وکړي. They will play cricket. هغوی به کرکټ وکړي. یعنی ګوره هغوی به کرکټ وکړي. را روانه زمانه د راتلونکي فیوچر ټینس وو. هغوی به کرکټ وکړي. I will learn English. زه به انګلیش یاد کم. I will learn English. زه به انګلیش یاد کم. یعنی پر روان وخت کې. He will help me. هغه به له ما سره help وکړي، کومک به را سره وکړي. He will help me. هغه به له ما سره کومک وکړي. We will visit our village. مونږ به خپل کلی ووینو. د خپل کلی نه به لیدنه وکړو. We will visit our village. مونږ به خپل کلی ووینو. village مطلب کلی. ګوره we will تاسو کولی شئ we shall هم وایي. We shall visit our village. مونږ به خپل کلی ووینو. She will cook dinner. هغه به د ماښام ډوډۍ پخه کړي. She مطلب هغه جینۍ هغه ښځه یعنی د ښځو دپاره کاریږي. She will cook dinner. هغه جینۍ یا هغه ښځه به د ماښام ډوډۍ پخه کړي. dinner د شپې د ماښام ډوډۍ ته وایي. We will start the class. مونږ به کلاس سٹارټ کو. We will start the class. مونږ به کلاس چې کو سٹارټ کو یعنی پر روان وخت کې. They will watch a movie. هغوی به یو فلم وګوري. They will watch a movie. هغوی به یو فلم وګوري. I will buy a new phone. زه به یو نوی موبایل واخلم. I will buy a new phone. زه به یو نوی موبایل واخلم. نو دا مونږ سره وو 10 examples د ویل او شل لپاره. خو دا مونږ سره چې وو positive structure یعنی مثبت structure دا مونږ سره. اوس negative structure چې دی هغه همدا structure دی، دومره فرق نه لري، خالی د ویل نه وروسته به تاسو ناټ ور واچوئ. نور همدا جملې دي، همدا structure دی. لکه subject plus will not. ګوره د ویل نه وروسته به ناټ ولګوئ. که شل لګوئ د شل نه وروسته به ناټ ولګوئ. بیا به پلس ورب بیس ورب یعنی د فعل اول شکل به لګوئ. بیا به object بیا به کمپلیمنٹ لګوئ. examples I will not go today. زه به نن ورځ لاړ نشم یا نن ورځ به زه نځم. I will not go today. زه به نن ورځ نځم یا لاړ به نشم. ګوره will not چې شو منفي یا negative. She will not call him. هغه جینۍ یا هغه ښځه هغه هلک ته به رنګ ونه کړي. ګوره هم مطلب هغه هلک چې څوک نارینه وي، که سړی وي که هلک وي که هر څوک چې نارینه وي. She will not call him. هغه جینۍ به هغه هلک ته رنګ ونه کړي. They will not travel. هغوی به سفر ونه کړي. travel مطلب یو ځای ته په چکر په سفر باندې تلل. They will not travel. هغوی به سفر ونه کړي. We will not play. مونږ به لوبه ونه کړو. We will not play. مونږ به لوبه ونه کړو. He will not come. هغه به را نشي. He will not come. لکه تا ته څوک وایي چې هلک هغه چیرته دی، ته به ورته وایي چې هغه به را نشي. یاره امکان نه لري چې هغه دې راشي. He will not come. هغه به را نشي. I will not forget. زه به هیر نه کم. لکه څوک درته خبره وکړي بیا درته وایي چې هلکه زما خبره په یاد لره ګوره هیر یې نه کړي. ته ورته څه وایي؟ I will not forget. زه به هیر نه کم یعنی خبره به دې په یاد وساتم. She will not cook. هغه به پخلی ونه کړي. She will not cook. هغه به پخلی یا اشپزي ونه کړي. We will not wait. موږ به انتظار ونه کړو. We will not wait. موږ به انتظار ونه کړو. د wait مطلب دی انتظار کول. They will not study. هغوی به study یا مطالعه ونه کړي. I will not stop. زه به ونه درېږم. څوک درته وایي چې هلکه ودرېږه، ته ورته وایي زه به ونه درېږم. I will not stop. زه به ونه درېږم. اوس به موږ په 3 نمبر کې او د 3 نمبر structure
دا چې کوم دی هغه به موږ وایو questions یا interrogative structure. سوالیه چې کوم دی هغه همدا سټرکچر دی. ګوره په ټینسز کې چې دی که نه تاسو سټرکچر یاد کړئ. سټرکچر چې د کله یاد کړو که نه ته بیا کولی شي په سلهاو نه په زرهاو سینټنسز جوړ کړي، ځکه هماغه سټرکچر دی خو خالی سبجیکټ اخوا ته وړه ویل دی خوا راوړه همداسې کارونه کوه او جملې جوړوه. خالی سټرکچر. ګوره یو لنګویسټکس دی که نه هغه چې دی نام چامسکي نومیږي. هغه ته چې دی که نه دا زبان چې کله دی زبان شناسی چې موږ ورته وایو که نه دا چې کله سټډي کوي د دې چې دی که نه هغې ته وایي د فادر آف لنګویسټکس، یعنی د زبان شناسی یا د زبان چې څوک تشریح کوي او تحقیق پکې کوي ریسرچ پکې کوي د دې پلار ورته وایي. هغه وایي که نه نام چامسکي ډېر مشهور دی، د یو پروفیسر د شاید تاسو به اورېدلي نو اوس هم ژوندی دی خو بیخي د کټ دی. هغه وایي تاسو چې کله یو زبان یا یو لنګویج زده کوئ که نه تاسو سټرکچر زده کوئ. سټرکچر چې مو کله زده کړو نوره ژبه چې ده خپله یادېږي، ځکه تا سره چې سټرکچر نه وي که نه ته نو سینټنسز بیا څه رقم جوړی نه شي جوړولی. ته نشي کولی چې هر سینټنس ته ځان ته یاد کړي. نه، کله چې تا سټرکچر یاد کړو که نه ته بیا کولی شي او فارموله دې یاده کړه ډېرې جملې به جوړولی شي. نو پلیز که نور هیڅ نه یادوئ دا کم څلور سټرکچر چې درته زه وایم او څلور کمې فارمولې چې دي که نه مثبت ده، منفي ده، سوالیه ده او منفي سوالیه ده، دا څلور فارمولې یادې کړئ. د دې په مدد سره چې تاسو په زرهاو جملې جوړولی شئ او هغه جملې چې تاسو ورته روزانه ضرورت لرئ چې استعمال یې کړئ. نو په 3 نمبر کې به موږ خبره کوو د انټراګیټیو سټرکچر یعنی سوالیه چې کوم دی موږ سره. نو سټرکچر به داسې کوئ ویل به اول سرته راوړئ پلس سبجیکټ به پسې ولګوئ پلس ورب به پسې ولګوئ پلس کمپلیمنٹ یا پلس ابجیکټ پلس کمپلیمنٹ. ویل یو کم آیا ته به راشي. ګوره ویل په اول سر کې شو بیا پسې سبجیکټ شو یو بیا پسې ورب شو کم. که تاسو پسې اخوا کمپلیمنٹ لګوئ ویل یو کم ټوډے یا ټومارو یا آن فرایډے یعنی ته به جمعې په ورځ باندې راشي هغه بیا کمپلیمنٹ شو. که نه لګوئ هیڅ خبره نشته. ویل یو کم آیا ته به راشي یعنی تا نه څوک پوښتنه کوي چې ته به راشي. ویل شي کال می آیا هغه جنۍ به ما ته رنګ وکړي. ویل شي کال می آیا هغه جنۍ به ما ته رنګ وکړي. ویل دی پلی آیا هغوی به لوبه وکړي. دی مطلب هغوی یعنی چې ته غایب کسان چې کوم دي چې تا مخ ته نشته او هغوی یادوي چې هغوی به لوبه وکړي نو بیا موږ د هغې دپاره دی کاروو. ویل دی پلی آیا هغوی به لوبه وکړي. ویل وی ټراول آیا موږ به سفر وکړو یعنی چیرته به لاړ شو په چکر مکر باندې. ویل وی ټراول. ویل هی هیلپ یو آیا هغه به له تا سره کومک وکړي هیلپ به در سره وکړي. ویل یو سټډي آیا ته به سټډي وکړي. ویل یو سټډي آیا ته به سټډي وکړي. ویل شي کوک آیا هغه به پخلی وکړي یعنی چای به راته پاخه کړي که نه. ویل وی سټارټ آیا موږ به یې شروع کړو یعنی ته یو کس نه پوښتنه کوي چې آیا موږ به دا کار شروع کړو که نه یعنی سبا ته به شروع کړو که نه. ویل وی سټارټ یعنی موږ به شروع کړو. ویل دی واچ نو دلته تاسو کولی شئ د واچ نه وروسته ولګوئ ویل دی واچ ا مووي آیا هغوی به یو فلم وګوري. ویل یو بای اټ آیا ته به دا واخلې. ویل یو بای اټ آیا ته به دا واخلې یعنی ته به دا کار وکړي وا به اخلې که نه. نو دا موږ سره و انټراګیټیو سټرکچر. اوس نیګیټیو انټراګیټیو یې هم ډېر اسانه دی. ویل ناټ یو کم آیا ته به رانه شي. خالي د ویل نه دی خو یو ناټ ولګوه. اوس دا نیګیټیو انټراګیټیو سټرکچر چې موږ سره دی دا د کنفرمیشن دپاره هم استعمالیږي یعنی ته د یو د چا نه تایید غواړې لکه didn't you finish your work یعنی ته خپل کار ختم نه کو یعنی هغه تا ته تایید درکړي چې ما خپل کار ختم کو. دا سټرکچر چې دی بل د سرپرایز دپاره هم کارېږي لکه څوک چې حیرانتیا وکړي حیران شي. بل داسې د آفر دپاره هم کارېږي. د پولایټ کنورسیشن په وخت کې هم کارېږي. د انویټیشن دپاره هم کارېږي. نو دا سټرکچر چې دی په ډېرو ځایونو کې کارېږي. او بل دا موږ چې کوم اول سنټنس ویو won't you come یا will not you come. نو will not you come دا سټرکچر چې دی هم صحیح دی ګرامري کومه غلطي نه لري مسټیکس پکې نشته.
خو داسې هم ویل کیږي will you not come ته به رانشي یعنی ته د چا نه توقع لري چې دا به راځي خو بیرته تی تایید غواړي کنفرمیشن غواړي چې will you not come یعنی ته به رانشي او بل داسې هم دا ویل کیږي won't you come دا won't چې دی کنه دا د will not لنډ یا short form دی داسې هم ویل کیږي won't you come یعنی ته به رانشي نو دا won't you come چې دی دا ډیر نیچرل دی ډیر نیټیو سپیکرز چې کوم دي هغوی هم کاروي او ډیر خلک هم همدا کاروي او دا بل دویم چې کوم دی will you not come دا هم ډیر کاریږي یعنی صحیح دی که ناٹ د یو نه یعنی د سبجیکټ نه اخوا واړوئ نو صحیح دی دا هم کاریږي او will not you come دا هم کاریږي خو دومره نه خو درې واړه صحیح دي هر یو چې تاسو کاروئ مشکل نه لري خو چې نو غواړئ چې نیچرل خبرې وکړئ لکه څنګه چې انګریزان کوي یعنی هغه خلک چې انګلیش د هغوی خپله ژبه ده نو بیا به دا وایي won't you come یعنی دا will not به داسې لنډ کوي ګوره هماغه د انټراګیټیو سټرکچر دی خو خالي د دې ویل نه دی خوا پکې یو ناټ اضافه کوي نور هماغه سټرکچر دی نو دا څلور سټرکچر وي زموږ سره اوس به مونږ خبره کوو په going to باندې اول مې درته ویلو چې ویل او شل باندې خبرې کوو اوس به په going to باندې خبرې کوو چې دا going to مونږ څه وخت کې کاروو د دې سټرکچر چې دی بیا لږ یو څه سخت دی خو دومره هم نه انشاءالله زه په صحیح پوهوم فارموله داسې ده د going to دپاره subject plus MSR دا درې دانې چې دي دې ته to be verb وایي auxiliary verb هم ورته وایي او helping verb هم ورته وایي یعنی د دې درې وړو مطلب به دا دی چې کومکي افعال subject plus MSR plus going to plus verb که چیرته اوس تاسو I استعمالوئ لکه I am going to study بیا به د I سره M لګوئ که he she it استعمالوئ په یو سنټنس کې بیا به S لګوئ او که they you are یا جمع چې څومره کسانو بیا به R استعمالوئ د هغې نه وروسته به going to استعمالوئ بیا پسې verb استعمالوئ دا going to چې دی دا په هغه وخت کې کاریږي چې تا د مخکې نه یو پلان لیولی وي مخکې نه د یو د کار دپاره اراده کړې وي چې زه به داسې داسې کار کومه نو بیا ته کولی شي بیا چې د هغې په اړه باندې چاته وایي چې زه داسې داسې کار کوم بیا به ته going to استعمالوي ځکه تا د مخکې نه یو کار ته اراده کړې ده او ویل او شل چې مونږ استعمالول هغه مونږ د مخکې نه اراده نه وکړي په همغه ټیم کې چې دی مونږ ډیسایډ یا تصمیم مونږ کوو چې مونږ څه وکړو خو دا چې دا going to دا تا د مخکې نه هر څه ډیسایډ کړي دي چې زه به داسې داسې کوم نو مونږ چې دی going to به په دغه وخت کې کاروو نو اگزامپلز یې داسې دي I am going to study زه مطالعه کوم د دې going to مطلب دلته دا شو چې 100% اراده دې کړې ده چې ته به مطالعه کوې یعنی بس شاید یو ساعت نیم ساعت وروسته ته چې وکړې مطالعه شروع کړې سټډي شروع کړې نو ته بیا ځکه دا going to وایي او که چیرته اراده د مخکې نه وه کړې بیا به will وایي she is going to travel هغه به سفر وکړي she is going to travel هغه به سفر وکړي یعنی 100% ده چې هغه به سفر کوي they are going to play هغوی چې کوي لوبه کوي they are going to play هغوی به لوبه وکړي یعنی بس 100% د هغوی اراده ده چې لوبه به کوي we are going to visit London مونږه لندن ګورو visit مطلب یو ځای لیدل د یو ځای نه لیدنه کول we are going to visit London مونږ 100% چې د ډیسیژن لرو چې مونږ چې کوو لندن ګورو he is going to help me هغه به له ما سره کومک کوي I am going to learn English زه به انګلیش یادوم یعنی بس ما اراده کړې د انګلیش یادوم she is going to cook هغه جنۍ به پخلی کوي یعنی بس پخلی به کوي they are going to watch TV هغوی به ټي وي ګوري نو په د اخیره کې چې دی یو امپورټنټ ډیفرنس درته وایم will او shall مونږ په هغه وخت کې کاروو په فیوچر ټینس کې چې کله مونږه په هماغه وخت کې اراده وکړو د یو کار کولو او going to هغه وخت کاریږي چې د مخکې نه دی اراده کړې
نو اوس په د اخیره کې چې د دې ټول درس چې کوم مونږ نن ویو د دې ته یو بیسټ سمری درکو. نو دا سمری بل تاسو سره هیلپ وکي چې تاسو دا فیوچر ټینس په ذهن کې وساتئ. نو مونږ سره وی اول څلور سټرکچر یا فارمولې. اول و پازیټیو سټرکچر سبجیکټ پلس ویل یا شل پلس بیس ورب پلس object plus complement. دا مونږ سره اولنۍ فارموله وه. د دې فارمولې په مدد سره تاسو کولی شئ چې مثبت جملې جوړې کړئ، مثبت یا positive sentences. I will study tonight. زه به نن شپه سټډي وکم. بل مونږ سره وی نیگیټیو، هغه subject plus will not، یعنی د will نه وروسته به not استعمالوئ plus verb plus object plus complement. I will not go today. زه به نن ورځ نه ځم یا زه به نن ورځ لاړ نشم. نو د ویل نه وروسته به څه کوئ؟ ناټ استعمالوئ. بل مونږ سره وه انټراګیټیو سټرکچر، یعنی سوالیه چې مونږ کله سوال کوو په هغې کې به ویل اول سرته راوړئ. ویل پلس سبجیکټ پلس ورب پلس ابجیکټ یا پلس کمپلیمنٹ. ویل یو کم، آیا ته به راشي؟ ویل یو کم، آیا ته به راشي. بل مونږ سره منفي سوالیه وي نیګیټیو انټراګیټیو. مونږ به د ویل نه وروسته ناټ لګوو. will not we start، آیا مونږ به کار شروع نه کړو. will not we start، آیا مونږ به کار شروع نه کړو. بل مونږ سره و going to. نو going to باندې مې ته هم مکمل او ښه تفصیلي خبره وکړه، بیا درته هم کوم. going to په هغه وخت کې مونږ کاروو چې کله مونږ د مخکې نه یو ډیسیژن لرو، یو کار مو ډیسایډ کړی چې مونږ به داسې کوو. لکه زه وایم I am going to study، یعنی زه به مطالعه کوم، بس 100% زما اراده ده چې زه به مطالعه کوم. او ویل او شل چې دی هغه په هماغه وخت کې کاریږي چې تا خپله اراده وکړه چې زه به دا کار کوم. د مخکې نه اراده نه وه، په وخت کې دې وکړه. او شل چې دی د آی او وی دپاره کاریږي، ویل به د ټولو سره کاریږي. شل چې دی په برټش انګلیش کې کاریږي، ویل په امریکن انګلیش کې کاریږي. نو دا زموږ سره نننۍ ویډیو وه د سمپل فیوچر ټینس په باره کې. نو که په علم کې مو اضافه راغلی وي د دې ویډیو نه مو یو څه زده کړي، نو موږ سره په همدې ځای کې سبسکرایب کړئ، دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ، ملګرو سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.